د پښتو وایس نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ دا تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د اوسنیو ننګونو لپاره د مخکني ولسمشر اشرف غني نسخه. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غني په یو غږیز پیغام کې ملي اجماع او سیمه همکاري په هیواد کې د اوسنیو ننګونو یوازینی حل لاره ګڼي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې یو ځل بیا له اوسني وضعیته د هیواد د وتلو لپاره خپل حل لارې وړاندیز کړي دي. اشرف غني د افغانستان نه د وتلو وروسته کابل د اسلامي امارت لاسته ولوید. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني وایي له ملي اجماع او د یو بل منل یوازینی حل لار ده. له سیمه همکاریو پرته زموږ راتلونکی ستونزمن دی ځکه سیمې دي چې سره یو ځای انکشاف کوي او په سیمه شرایطو کې له چاودنې او ځانمرګي مخنیوی کیدی شي. ښاغلي غني د خلکو اقتصادي وضعیت اندېښنمونکی ګڼي او وایي چې د نړیوالو مرستو د جذب لپاره طرحه لري. د ده په باور اوسمهال 50 سلنه هیوادوال غواړي چې هیواد پرېږدي. ښاغلي غني وویل له هغې جګړې سره چې اوس په اروپا کې لمبې پورته شوي دي له نورې نړۍ سره مرستې کمیږي او هغه اقتصادي ناورین چې نن ښایي له ډېرې پراخې کچې سره په ټوله نړۍ کې بیا ځلې ژوندی شوی. څرګنده اړتیا ده چې موږ د ځان بسیاني او په خپلو پښو د درېدو لپاره واضح لار ولرو. اسلامي امارت تر اوسه د اشرف غني د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اشرف غني خبرې چندانې اغیز نه لري. د نړیوالو چارو شنونکی جاوید سنگدل څرګندوي ښاغلي غني په یوه ډول غواړي چې ځان د افغانستان په د خلکو او نړیوالې ټولنې په وړاندې ځان سپین کړي او هڅه کوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بیرته هیواد ته راستون شي او په افغانستان کې د یوه ستر سیاسي په توګه حضور ولري. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادي هم وویل اشرف غني له هغو درسونو خبرې کړي چې په خپله یې پرې عمل نه دی کړی. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا ښه وخت.